سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ روغ خوښ خوشحاله یاست. غواړم چې د مور او ماشوم د صحت په اړه باندې طبي لارښوونې درسره شریک کړم او تاسو له هغه څخه ګټه واخلئ. لومړی مخکې له دې څخه چې خپل دا سلسله را شروع کړم د مور او ماشوم د صحت د لارښوونو په اړوند باندې، اول به د دې په اړه باندې زه معلومات درکړم چې څه شي وایو، د څه شي په اړه باندې خبرې کوو، ګټه به څه شي او کم موضوعات پکې شامل دي. لومړی په اول سر کې دغه موضوعات چې دي په څلور کټګوریو به وویشو. یو مخکې د دې څخه چې مور حمل نه وي اخیستی. مخکې په دې اوله کټګوري کې ځینې داسې موضوعات دي چې زیات مهم دي، دغه څخه باید یادوري وکړو او هغه باندې خبرې وکړو، حل لارې یې پیدا کړو. د مثال په ډول باندې یو مور یا هم یو پلار په حکامت باندې اخته وي، خاوند نشي کولی چې خپله مېرمن حامله کړي، او یا هم خاوند کې مشکل نه وي مګر مور نشي کېدلی چې حامله شي. په دې په اړه باندې به خبرې وکړو، د دې په اسبابو باندې به خبرې وکړو چې د څه شي ریسک فکتورونه دي چې هغه په نتیجه کې حکامت رامنځته کېږي، او د دې په لارې چارو به خبرې وکړو چې څنګه موږ کولی شو چې مخکې له دې چې یو څوک په حکامت باندې اخته شي هغه مخنیوی وکړي، او اراذالایم باندې خبرې وکړو چې یو پلار څنګه دی خپل په ځان کې اراذالایم پیدا کولی شي چې دی په دې وپوهېږي چې زه په حکامت باندې اخته یم، یا هم یو مور. له هغه څخه مهمه بل موضوع چې د هغه سټیل برډ په اړه باندې چې موږ څنګه کولی شو چې د دې څخه مخنیوی وکړو چې یو ماشوم د مور په رحم کې مخکې د دې څخه چې پیدا شي هغه خپل ژوند ته لاس ورکړي. یو ماشوم د مور په رحم کې د یا د شلو هفتو څخه مخکې یا هم د شلو هفتو څخه وروسته یا هم په دې وخت کې باید مور ولادت ورکړي، خو ماشوم مړ کېږي او ماشوم په مړ شکل باندې د مور د رحم څخه خارجېږي. په دې باندې به خبرې وکړو چې موږ څنګه دې څخه مخنیوی کولی شو او اراذالایمو باندې مور څنګه په دې پوه شي چې زما ماشوم وفات شوی دی، او مور باید د کومو کارو څخه ډډه وکړي چې د دې په نتیجه کې ماشوم یې وفات نه شي او یو ښه ماشوم مو دنیا ته راوړي. اول به د ابورشن په اړه باندې خبرې وکړو، څنګه یو مور کولی شي چې د ابورشن څخه مخنیوی وکړي. ځینې حالاتو کې مور په غیر نورمال شکل باندې یا مخکې بغیر له دې څخه چې مور وغواړي چې ماشوم یې خپل ژوند د لاسه ورکړي، یا هم ماشوم د مور د رحم څخه خارج شي. د مور د رحم څخه ماشوم خارجېږي یا مخکې د دې څخه چې د ماشوم ودې شابطې پوره شي ماشوم د مور د رحم څخه خارجېږي. د دې په اړه باندې مفصلې خبرې وکړو چې اراذالایم څه شي دي، کوم فکتورونه دي چې د ماشوم مړینه رامنځته کوي، یا هم کوم فکتورونه دي چې د ماشوم د خروج سبب کېږي چې مخکې له ماشوم خپل ژوند نه میاشتې د مور په رحم کې پوره کړي، د هغه څخه مخکې ماشوم د مور د رحم څخه خارجېږي. او بل ځینې مهم ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته انتقالېږي، او یا هم د پلار څخه مور ته چې هغه سیکشوال ترانسمیټډ ډیزیز. مور په کومو حالاتو کې باید له دې څخه مخنیوی وکړي چې دا د خپل خاوند سره جنسي مقاربت ونه کړي، او هغه کومې ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته انتقالېږي یا هم د پلار څخه هغه خپل مېرمنې ته انتقالېږي. وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کوم وختو کې د مور د پاچ څخه یا د وجینا څخه په غیر نورمال شکل باندې وینه خارجېږي، او مور په دې کې ډېر تشویش سره مخامخ کېږي او باید په کوم حالاتو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي. او یا هم د وینې څخه بغیر په ځینو حالاتو کې د مور د پاچ څخه په غیر نورمال شکل باندې ځینې مایعات خارجېږي چې په هغو کې کېدلی شي سور رنګ ولري، خړ رنګ ولري یا هم سپین رنګ ولري. په دې په اړه باندې به خبرې وکړو چې د دې اسباب څه دي، تداوي څه شي دي، اراذالایم څه شي دي، او په کومو حالاتو کې دا رامنځته کېږي، نورمال یې کوم دي، غیر نورمال یې کوم دي. د ټولو په اړه باندې مفصلې خبرې وکړو، او په کومو حالاتو کې باید مور د دې څخه مخنیوی وکړي چې حمل واخلي. مطلب په ځینو حالاتو کې مور غواړي چې که چیرې څوک نوی واده کوي، هغه ځینې کسان غواړي چې دی د څو کالو لپاره اولاد نه غواړي چې اولاد یې وشي، او یا هم یو څوک غواړي چې مطلب 2 او 3 اولاد یې وشي خو اضافي اولادونه غواړي. مفیده طبي لاره کومه ده چې مطلب په آینده کې مور ته تاوان پېښ نه شي، او د کومو لارو څخه باید موږ استفاده وکړو چې په هغه باندې موږ د حمل څخه مخنیوی کړو. او په ځینو حالاتو کې بیا موږ مجبوره کېږو چې باید مور ته ووایو چې ته حمل مه اخله، لکه په هغو حالاتو کې چې مور په HIV باندې اخته وي، ځکه ډېر امکان دی چې مور خپل HIV مرض و خپل ماشوم ته انتقال کړي، نو بیا ماشوم د ټولنې د اوږو بار ګرځي او په ټول عمر به د خپلو مشکلاتو سره مخامخ وي. څخه وروسته به پر دې باندې خبرې وکړو چې موږ څنګه کولی شو یوه مور دې ته اماده کړو چې دا حمل واخلي. مور په وجود کې کومې ناروغۍ لري، مخکې له دې چې دا حمل اخلي باید د هغو ناروغیو لپاره تداوي وکړو، او مور ته باید کومې طبي توصیې وکړو چې دا د حمل په جریان کې ورسره مخامخ کېږي.
د هغو څخه باید مخنیوی وکړي او کومو کارو څخه ډډه وکړي. ځینې تغیرات د مور په وجود کې رامنځته کېږي چې هغه فیزیولوژیک چینجز او باید د هغه په اړه باندې مور تشویش ونه کړي. نو په دې موضوع کې او په دې باندې خبرو کې څنګه موږ مور کولی شو چې د حمل لپاره یې آماده کړو. او ځینې وخت مور په دې کې شکمن کېږي یا هم د ډاکټر د غلطي په اساس باندې ځینې مشکلات موږ تاسو په ټولنه کې رامنځته کېږي. یو مور د راځي ډاکټر ته دا غواړي چې حمل واخلي، مګر دا نشي کولی چې په دې باندې وتوانېږي تر څو د خپل خاوند له طریقه څخه دا حامله شي. نو مور ډېر تشویش سره مخ او که چیرې پر دې باندې د حمل زیری وشي د مور لپاره دا یو ډېر ښه زیری، مګر په ځینو حالاتو کې ځینې خویندې راځي و ډاکټر ته مراجعه کوي، د هغو بطن فرسېدلی وي یا هم د هغو بطن غټ شوی. که چیرې ډاکټر د خپلې غلطۍ په اساس باندې یا هم د نه پوهېدو په اساس باندې په هغه باندې دې زیری وکړي چې ته حمل لري او حتی هغې بیخي واده هم نه یې کړی، نو زموږ په ټولنه کې هغه د ډېر مشکلاتو بیخي د مړینې سره مخامخ کېږي. نو په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه موږ کولی شو حمل په حقیقي ډول باندې تشخیص کړو چې یو مور په رښتیا هم حمل لري که نه. یوازې د سهار مالي چې مور ته کوم خواګرځی پیدا کېږي په دې باندې حمل نه تشخیصېږي، یوازې په معاینات باندې چې هغه یوازې د ادرارو معایناتو ته کېږي په دې باندې حمل حقیقي نه تشخیصېږي. څو مهم فکتورونه دي چې باید په هغو کې موږ په ځینو باندې شاید موږ امکان لري چې مور حمل اخیستی داسې ویلی شو، او په ځینو کې موږ وایو چې مور کېدلی شي 50% یا 70% پر دې موږ باوري شو مور حمل اخیستی. او په دریمه کټګوري کې هغه فکتورونه دي یا هغه شواهد دي که چیرې موږ په یوه مور کې ووینو نو موږ په دې باندې وایو چې 100% مور حمل لري. په دې کې باید ډېر دقت وشي او پر دې باندې به خبرې وکړو چې موږ باید په غلط شکل باندې ماشوم زیری ورنو. کله چې د حمل د جریان موضوعات پوره شولو له هغه څخه وروسته به پر دې باندې خبرې وکړو چې څنګه یو مور ولادت ورکولی شي. د ولادت پروسیجر به له هغه ځای څخه شروع کړي لکه کوم وخت چې مور ته د رحم دردناکه تقلصات شروع کېږي، بیا به تر هغه وخته پورې چې د مور له رحم څخه ماشوم پلاسنټا، غشاګانې، امبلیکال کارډ دا ټوله خارجېږي، تر هغه وخته پورې به د پروسیجر مکمل شکل سره تشریح کړو، د هغه ټول اختلاطات باندې به خبرې وکړو. ځینې وخت مور د ولادت څخه وروسته د ځینو مشکلات سره مخامخ کېږي او د مور د مړینې سبب کېږي، لکه د پوسټ پارټم هیموریج چې په ځینو حالاتو کې د قابلې یا هم د مربوطه زنانه ډاکټرې له خوا څخه د مور د رحم څخه پلاسنټا نه وي خارج شوې، نو هغه د رحم د تقلصاتو مخنیوی پرېږدي چې رحم خپل ځان سره راټینګ کړي او د وینې د خارجېدو یا د خونریزي سبب وشي. نو په دې باندې به خبرې وکړو چې پوسټ پارټم هیموریج څه ته وایي، څنګه رامنځته کېږي، څنګه باید مخنیوی ورڅخه وکړو او د مور د مړینې سبب راڅخه ونیسي. او د هغه څخه وروسته بیا د نفاس په دوره باندې خبرې وکړو چې 40 ورځنۍ دوره ده د مور لپاره، په هغه کې چې کوم د مور په وجود کې کوم چینجز رامنځته شوي فیزیولوژیک چینجز هغه ټوله په دې 40 ورځو کې رشف کېږي او له منځه څخه ځي. او باید مور څه شي ته ضرورت لري په د نفاس په دوره کې، او بیا د هغه څخه وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې مور باید څه وخت ماشوم د شیدې شروع کړي، ماشوم ته واکسینونه ورکړي ورې نه کړي، او ماشوم باید څه رقم تغذیه کړي، په کومو حالاتو کې مور کولی شي چې ماشوم ته شیدې ورکړي، په کومو حالاتو کې مور نشي کولی چې ماشوم ته شیدې ورکړي. په دې باندې به خبرې وکړو. لکه یو مثال دا چې که چیرې مور په HIV باندې اخته وي نو مور مطلقاً نشي کولی چې ماشوم ته شیدې ورکړي، یا هم که ماشوم ته بیا شیدې هم ورکوي نو بیا به ماشوم د ځینې دواګانې شروع کړي. پر دې باندې به خبرې کوو. نو موضوعات زیات دي، غواړم چې کس او کابه په ترتیب سره، ځکه چې د مور او ماشوم د خپل د ژوند دوره ډېر په ترتیب سره مخته ځي، په ترتیب سره به ټول موضوعات انشاءالله د سره شریکوم او غواړم چې مفید او خلص معلومات، داسې معلومات درته راټول کړم چې تاسې د ټولو سر باندې خلاص کړي، که هغه طبي کارمندان که غیر طبي کارمندان که مور پلار د ټولو باید ورباندې سر خلاص. نو تر دې پورې چې زه معلومات درته راټولوم ماته اجازه راکړئ، په الله مو سپارم.